هغه څخه شکل ورک شه ولې موږ ته خپل لږ په پادو کې ګرځي مولوی شي امن شي پیش لاله کدا ګور اصل چې په پردو سره خو نظر ولګي ها وخوري راځي نو ستاسو دا وخت دی راځي یو ټیک ټاک دی او کنه موږ د کلاس شنو چې نه ده هغه په ټیک ټاک باندې د ورځو کې وایرل شوی ده موږ هم وایرل شو ته هغه څخه شکل ورک شه ولې موږ ته خپل لږ په پادو کې ګرځي راځي موږ به سیم ټیک ټاک راکو چې په پادو کې بیا ګرځو خو راځي موږ په سیم ټیک ټاک وګورو دی خو ګورو خان ده وخوري دا هم ټیک ټاک اوس نو موشن پس نه کو خوري دا بول کلر کدي چې ټیک ټاک سم نه راځي دا ټیک ټاک بول کلر کو وخوري ګلدادا راغی جینې ودرېږه ته دلته کې وسړی وي وخوري اوس پسې چل کو ځان ښه په پالته کې که د مدرسې نه وخته دی حاجي ځو ښه راځه ځو راځه خوري کدا ګور اصل چې په پردو سره خو نظر ولګي ها Ibu ce pasa ke sekolah nak waktu kiri ha? ودلی کا پاس ما Ibu ce nak waktu kiri. ودلی کا پاس ما Jadi ke bच्चे जी तैयार दे सब. पटेल स्कूल पे जा हाँ? مامي बच्चे गाड़ी आए हाँ? हाँ स्कूल पे जा. بچیا زر کوه د مدرسې نه وخت دی ولې ما خلاص کوم نه جامې بلم بیا ځم ته چې واده لځې شبکه زوځه दादी स्कूल फीस वाली बच्चिया 200 रुपए दे 4000 फीस थे हाँ बच्चिया 4000 रुपए फीस थे वही इधर कम दल सही था उसे साल बच्चिया अपल तालीम चले अगर बराबर का सही था उनका 4000 रुपए दी दावा का फीस जमा का सही था असल बच्चे तेरे मदरसे में भी वापस रहा मौली से भी हमारे से फीस लाला ये ना कर सलाना दस से पीसो तो हम सब लोग पीस वाले ना दस संगे चले दस हम लोग पीस ना वाली 100 रुपए पीस वाली 100 रुपए फीस थे ये लगा 100 रुपए पीसो वो लगा मर दस संग चल ले यार पीस को तो हम लोग क्यों वाले के चल को मत के हाँ जिस सब बोकी का ना यार जमा सर खुद रुपए से निष्ठा खुद चल बोकी हो अलग कदा 500 रुपए सरमा से कही ना دغه کاری چې لور کې او نور کې څه بلار ورکی او زه سبق لګان راځم شابه دا څنګه چل دی یار دې منګای ته وګوره او دې کاری چې هم د پیسې ډور زیات څه واکړي او بس الله دې په خیر او واچي یا خځه هغه لیک سکول د پانه سو یسړیا هغه له د جمعې سټیانه ورکړل دی یار اپاس نو بیا به د سکول سبق رواني صحیح ده صحیح ده یا خځه تا دا ور مدرسې ته ولې لګنی دله قاری صاحب د جمعې سټیانه ورکړل دی ما دا څنګه چللی اوس پکې قاری صاحب ته وګوره د مدرسې چا سټیانه ورکړي یسړیا دله چې سکول سټیانه ورکړې نو تاسو نه وې او چې مدرسې سټیانه ولا ورکړې نو څه غوسه شوې دا ولې الله کار څه د دې خیر د پاره وایي قاری صاحب هم ځان له کار کتلې سړیا وعلیکم السلام الکه زیافت مبارک شه دې وبها د څه شي مبارک دی خو په 18 سکین مې لګېدل دي ته خو په 2 لک روپۍ تنخواه زما تنخواه خو دې پټا شول درکې زما خو 2 لک روپۍ تنخواه ده هغه زما لس ورځې نه کېږي زما دې څه خرچې دي 2 لک روپۍ خو دې شي السلام علیکم وعلیکم السلام قاری صاحب څه کار روزګار کې گزاره دې څنګه روانه ده اوسه پر روزګار نه و اوس خو شکر دی الحمدلله په پیسې مسجد کې راته امامتي میلاو شوې ده
او 12,000 روپۍ میاشت راکړي. شکر دی الحمدلله ښه ګزاره کېږي. یاره کاري صاحب زما خو 2 لک روپۍ تنخوا ده او زما پکې ګزاره نه کېږي، ستا پکې څنګه ګزاره کېږي؟ لکه ستا 2 لک روپۍ تنخوا ده او ستا پکې ګزاره نه کېږي. د الله تعالی شکر وباسه چې الله پاک پکې برکت واچي. او زما خو 12,000 روپۍ میاشت ده او شکر دی زما پکې ښه ګزاره کېږي. زه کاري صاحب الله دې مل شه. عجیبه خبره ده، زما په 2 لکو کې ګزاره نه کېږي او د کاري صاحب په 12,000 روپو کې ښه ګزاره کېږي. زما تنخوا دې خدای پاک تاسو درکړي او زما خو لس لک روپۍ